السلام علیکم. د ډیرو پښتنو ستره ستونزه دا هم د چاوي کورنۍ نظام یا کورنۍ مشکل نشي حل کولای. په کورونو کې لانجې مشکلات جګړې وي، هر وخت چې یو بل سره نښتي وي، د خپل کورودان سره ورانه هغه نشي حل کولای، د خپل والدینو د خپل اولادونو یا د ورونو ماما زمن کاکا زمونو سره دغه د کورنۍ مشکلات چې د انسان په ژوند باندې د انسان په سکون باندې او یا 15% غیزه کوي. بیرون د ډېر غټ ټاولونو کته دونه مشکلات کې نه چي تا دونه نه متاثر کوي. لکه څنګه چې په کور کې یو لکه زد یو لکه مشکل چې ستاسو خپل کورودان سره راشي او بیا د انسان چې د بسکونم شي براحتم شي دغه جنسي ژوند هم ورسره تباشي، انسان باندې بد اخلاقی غالب کیږي. چې کورنۍ سکون دی نه ستاب بیرون او یا 15% کارونه ورسره غزمن وي، کستا کاروبار وي، که دفتری کارونه دي، که اړیکې دي، که هر څه وي هغه باندې بخامخه د اثر کوي. نو په دې خاطر باندې همیشه د پاره د پرسکون ژوند د پاره خپل کورنۍ ژوند چې هغه د خپل کورودان سره د کور کې تاسو نور څه کوسي په خاندان کې، نو د دې د حل کولو د پر لارې چارې باید تاسو سره موجود وي، تاسو سره یو څه وي په ذهن کې چې تاسو څنګه دغه مشکلات ورسره حل کړئ. زه تاسو یو څو طریقې خایم، یو څو ټریکس خایم شاید چې تاسو سره په ژوند کې مرسته وکړي. اول نمبر باندې د کور مشکلات په کور کې حل کوئ. کله چې هم تاسو د کور مشکلات بیرونو باسل، بیرونی خلک تاسو د کور په مشکلاتو کې را داخل کړل، تاسو مشکلات ور سره کمیږي نه، تاسو به د خپل سره د خپل ورونو سره د خپل والدینو سره د خپل اولادونو سره هغه عاطفي حیثیت ور سره ختميږي. او چې تر څو پورې په دې کې بهرني خلک نه هغه عاطفي حیثیت باقی پاتې، شاید یو ورځ سره غلی شي، یو ورځ سره تاسو د مشکل ختم شي، یو بل ته تاسو هغه عاطفي نزدېکت راځي، خو بهرني خلک تاسو په قصو باندې مزه کوي، تاسو په غیبتونو باندې، تاسو په دلانجو باندې خوند اخلي. دویم نمبر باندې بیرونی لانجې کورونو ته مراوړي. ډیر خلک هغه په کورونو کې چې د بهر لانجې د سیاسي خاندانونو زه پیژنم چې هغه بیرونی سیاست کور ته داخل کې د خزو په منځ کې وای، خزې به د لانجې حل کوي. ډیر د خلک پیژنم چې هغه بیرونی تجارتي مسلې کور ته راوړي او په کور کې ټول پیغام لړلي. بیرونی مسلې بیرون پرې دی، د کور مسلې په کور کې حل کوي. که چېرته تاسو بیرونی مسلې کور ته راوړل شروع کړل نو تاسو په زورو کالو کې هم نشي حل کولای. نو په دې خاطر باندې دویم نمبر بیرونی مسلې دا بیرون پرې دی. دریم نمبر باندې چې په کور کې ملانجرات له کوشش کوي چې اوایډ کوي، لګي روسته کوي، شاته کوي، زندوي. کورنی مسایلو کې ډیر دلچسپ مو اوسېږي چې مثال یو چا مشکل راغی او چا لنجر راغله ته په هر ځای کې مخکې کېږي، هر ځای کې په نه کېږي نه، بلکې کوشش کوي چې سونه ورسته کولای شي، سونه د خبره په ذهن باندې سپکه په ذهن باندې یخه کوله خستل شي په عمر به ته فائدہ کوي. دریم نمبر باندې دا خبره ده. څلورم نمبر باندې ګور از تاسو یو ټریک خو هم د تاسو ته ډیره فائدہ وکي چې یو سیز فیل کول، محسوس کول، احساس کول چې دا یو طریقه غواړي. ډیر خلک وي چې هغه یو ګرمي ډیر احساس کوي، یخواله ډیر احساس کوي، د ټولو به یو شان یخني کېږي، د ډیره یخني کېږي، د ټولو به یو شی ګرمي کېږي، د ډیره ګرمي کېږي. نو دا وجه دی چې د انسان د ګرمي ډیر احساس کوي. په دې خاطر ځینې خلک چې د مسایل ډیر زیات ګرم احساس کوي، چې سونه ته یو مسله ګرمه احساس کوي، سونه یو مسله د غټه احساس کوي، کېچ کوي، ځان ته فیل کوي، وګمره بچی د هغه مسلې په باره کې تانه ډیر غټ رد عمل کوي. او چې کله ته یو مسله په نارمل حالت کې یا په وړوکې حالت کې احساس کوي، یو چا در مثال خبر سپکه خبر وکړله او ته د سپکه خبر مثال یو چا درته ویل چې مثال بیا خلا یا ساده یو کنزل درته وکړله، یو مشر درته کنزل وکړه، تا دا په ذهن باندې اوس دا زما حیثیت ته تاوان شو، زه ماته خبر وکړه، ماته کنزل وکړه، زه مو دا خو ما سره قصد کوم، ما سره دا ولې ماته دا وکړه، دا اوس ما تر برته دا مسله د غټه احساس کړله. چې غټه د احساس کړله نو تانه به رد عمل هم غټ کیږي. او که چیرته مثال تاسو یو څوک یو مشر یو داسې خبر درته وکي او ته دا چې خیر د مشر د خبر پلس خبر نشته ده، دا د یخ احساس کړله، مسله لایټ دی احساس کړله، لایټ دی فیل کړله، کېچ دی لایټ کړله، نو ته به د رد عمل هم لایټ کې. نو په دې خاطر باندې خاندانی مسایل به تکل هم درانه نه فیل کې چې ولدا به شو دا خو ما سره خپل خزې چې ده دونه زده کو دونه دغه کو دا خو زه طلاق کوم او دا خو زه دا کوم او یا ما سره خپل پلار ماته پلار کنځاو کړو، ما نه پلار د غوښتنه وکړو، ماته پلار دا ویل او دا ویل، یا رات مور دا ویل، او ولې ماته دسی ویل، ولې ماته پیغور راک، ولې ماته سخت خبر وکړه، او ولې دا ته درنه احساس کړل. دا مسله وکړه پلار مې ده، وکړه مور مې ده، ویل لس کنځلې دراته نورم کې، لس پیغورونه د نورم راکی، ما باندې مور ډېر ترحم کړه، د خیر د دادی کم دی وخت ته لایټ احساس کړله، یخ د احساس کړه. چې کله ته دا مسله یخ احساس کې ستاره د عمل به مرسته دی. نو څلورم نمبر باندې د کورونو مسایل چې دا همیشه لایټ احساسوي. په دې کې ته عذرونه ګوره، ایکسکیوزز ګوره خلکو د پاره، چې مثال کې دې شغه حالت صحیح نه، اقتصادي حالت صحیح نه، یا کې دې پلار مې چا غوسه کړی په قهر کړی، یا مثال زما د کورودانې په دې وخت کې صحت سم نه وي یا طبيعت سم نه وي، نو ځکه دا. نو څلورم نمبر باندې چې مسایل څونه لایټ فیل کوي او عمره لایټ تاسو ریاکشن پرې کوي. پنځم نمبر باندې په کورونو کې همیشه د پاره کیلکولیټډ محاسبه شوی اخلاق کوي، محاسبه شوی رویه کوي. که یو ځکه غوسم کوي دا ځان سره احساس کوي چې ګور دا رویه ز کومه دا زما رویه دا فائدہ کوي که نقصان کوي. زه چې په دې ځکه بد اخلاقی کومه، په دې ځکه تیزواله کوم، په دې ځکه غیرت کومه، دا غیرت نقصان کوي که فائدہ کوي. هر هغه غیرت چې هغه نقصان کوي هغه جهالتي،
هر هغه غیرت چې هغه فایده کوي هغه اصل غیرت وي. نو تاسو دا احساس کوئ چې زه د خپل کورودانې سره په میاشتو باندې په هفتو باندې وران یم او غیرت سره نیولی یم، زما په بچو باندې کومه اغېزه کوي، زما په والدینو باندې کومه اغېزه کوي، زموږ په مستقبل کومه اغېزه کوي. نو په دې خاطر باندې د ورانې کول دا ډېر وخت مه کوئ. دا لږ وخت یو خامخا غوسه یو مشکل راځي په کورونو کې. نو که چېرته ستا د خپلې کورودانې سره داسې ورانه راشي یو ورځ دوه ورځې دې نه مه زیاتوه. که هغه تا ته نه رانږدې کېږي ته ورشه ورنږدې شه سلام ورته وکړه، یو څه تحفه ورته راوړه، یو خندا خبره وکړه. دا ښځې ډېر د ماشومانو غوندې طبیعت لري په دې مسلو کې. ښه دا به دونه غیرت ونیسي دونه به غیرت ونیسي ته به حیرانه پاتې شې دا خو سم قهرمان دی. خو چې کله ته لږ غوندې د عاطفي خبره ورته وکړي بیا به دونه د هغې هغه مینه به دونه راماته شي، هغه ضد به دونه رامات شي چې ستا به ګمان نه کېږي. تا ته به بیا وایي چې ګوره تا نه بغیر زه ژوند هم نشم کولی، دا هم نشم کولی، دا هم ډېرې خبرې به درته وکړي، ستا به بیا یقین هم نه راځي. نو په دې خاطر باندې د خپلې کورودانې سره یا د هر چا سره چې خپل والدینو سره ورته بس ما درته میسج وکړم، ما در سره خبرې وکړه، زه درته راغلم، زه بخښنې ته هم راغلم، زه په غلطه باندې ومه. نو د خپل ضد او د خپل اناپرستي او د خپل دغه په دې وخت کې دروئ دا تاسو د مشکل سره مخ کوي. په همدې ترتیب باندې د ورونو سره هم د خپلوانو سره نو دغه رویه چې تاسو کوئ تاسو شاید ډېر وخته پورې په دې کې کامیاب لاړ شئ. سخته رویه، زشته رویه او یو بل ته حسد کول، یو بل سره کینه کول دا تاسو ته هیڅ خیر نه درکوي.